الرحمن الرحیم د حدیث شریف مفهوم دی چې خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو پیر مونږ فرمایلو صحابه کرام ورپسې ولاړو چې کله خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سمع الله لمن حمدا او فرمایلا نو شاته یو مقتدی صحابي وي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نو چې کله مونږ شو نو خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل من المتکلم الک چاسوي نو دوی جو قربان داسې ما وي نو محبوب رأیتو بضعة وثلاثین ملکا ما صد پاسه 13 فرشتي ولیدي ما صد پاسه 30 فرشتي ولیدي چې هغه ار یو د یو بل نه مخکې کېدی چې ردی ثواب ولیکي د دې وجنه کچري بنده ځان له امامت مونږ کی نارینه یا زنانه فرض کی ځان له فرض مونږ کی یو زنانه یا یو نارینه فرض ځان لکی یا امام یو په مذهب مونږ کی او سمع الله لمن حمده وي نو بنده ور پس ربنا ولک الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ک رسول شي نو امامت مونږ کی ویل شي غوړه دادی چې بنده ځان لا فرض مونږ کی مثال زنانه یا نارینه یا سنت کی یا نوافل کی تهجد کی اشراق وغیرہ نوافل کی نو پکار دادی چې پاغي کې سمع الله لمن حمدا پسې ربنا ولک الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نو په دې کلماتو باندې الله پاک خوشاليږي نو دې سره به زمونږ منځونم خولي کیږي او ثواب بم سیوا کیږي نو موږ له پکار دي چې په سنتو کې او په نوافلو کې د دې خپل منځونو د دې مثال دعاګانو خیال ساتو دا دعاګانې مثال د سجدې کې کومه دعاګانې دي رکوع کې کومه دعاګانې دي جلسه او قومه کې کومه دعاګانې دي چې دا موږ زده کو په عربی کې دا دعاګانې په سجدې او رکوع قومه جلسه کې ویل پکاري خاص کر سمع الله لمن حمدا پسې ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وی صد پاسه 13 فرشتي ماولی دي چې هغه ټول یو بل نه مخکېواله کو چې ردی ثواب ولیکي الله پاک ته ول مالا بیا تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي